بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. غواړم چې تاسو ته یو لنډ شعر در وړاندې کړم. جناب سپینې جامې په منبر سره غم غږیږي، ته نه ګناهګارېږي. کړو هیر دې د عزت مالک چې کړم ته خوشحالېږي، ته نه ګناهګارېږي. سر ښکته کړه ګریوان کې څه حال د پاکستان کې، هر خوا ډمې ګډېږي، شراب ښکاره خرڅېږي، په هر ښار کې چکلې دي، بې شماره ډمخانې دي. په خپلو سترګو وینې سینما ورنه پیرېږي، ته نه ګناهګارېږي. اور بل د پښتونخوا کې ملا صاحب ستا په خوا کې، ستا فوج مؤمنان وژني، ښکاره عالمان وژني، ملاتړ د امریکا کړې بمبار په پښتونخوا کړې. دې فوج سره چې په قتل کې شیخ صاحب شریکېږي، ته نه ګناهګارېږي. مشال پرېږده آزاد شه ملګری د جهاد شه، عالم یې مسلمان یې په کومه لار روان یې. رایاد لږ فلسطین کړه، په یو رب جوړ یقین کړه، سره له دومره علمه چې جهاد نه منکرېږي، ته نه ګناهګارېږي. پښتون شریعت غواړي، هر چا ته عزت غواړي، جهاد کوي لګیا دي، عسکر د یو الله دی چې مړ شي شهید کېږي، له هېچ چا نه وېرېږي. د حق له ډاره نه وایي ملا صاحب ښه پوهېږي، ته نه ګناهګارېږي. خالق زموږ الله دی، نه روس نه امریکا دی، د خیر او شر مالک دی، پاک رب زموږ رازق دی. په خپلو کړو پیمان شه ملګری د قرآن شه، ملا صاحب متقي وایي مخلوق نه چې وېرېږي، ته نه ګناهګارېږي.